نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن به خیری فصل نمبر 9 نهم چپټر نهم فصل به مونږه وایو او د دې موضوع څه دی؟ مرګ نه پس ته، یعنی مرګ نه پس چې کوم یاره وي، د قبر حالات وي، هغې په باره کې غلط امیدونه ساتل او په دې بې پروا کېدل، د هغې په باره کې به خبره کوو. نو په تېر سبق کې مونږ خبره کوله چې خپلې مسلې چې مونږ خلکو ته وایو نو دې کې څه نقصانات وي. نو په دې باره کې چا یو بله نقطه وړاندې کړې وه چې یو کار دام کېږي چې کله بل کس چې کوم د مونږ خپلې مسلې وایو، هغه زمونږ په خبره یا زمونږ چې کوم مقصد وي یا چې کوم زمونږ دا مسله وي په هغې پوره سم پوه نشي. نو چې سم پوه نشي که نه، نو هغې بیا حل هم صحیح نه ښیي، نو الټا مونږ ته نقصان وشي. بل دا چې بعضې شیزونه د پټ ساتلو وي او پټې خبرې وي، مونږ صرف یو کس ته کړي وي، خپل هغه سره هم هغه نه همراز جوړ کړي وي، نو هغه څه وکړي، هغه پټې پاتې نه کړي، هغه بل چاته ووایي. نو اوس یو مسلې حل له مونږ تللي وو او هلته نورې مسلې جوړې شوې. ټیک ده که نه؟ نو یو خو دا مسله، یو خو دا نکته، او بله دا ده چې میندو باره کې چې مونږ لاړ شو او میندو ته وایو چې ما ته یا ورته پخوا خو به ټلیفونونه نه، اوس خو ځه ټلیفونونه دي. نو په بل ښار کې چې یو لور ناست دی او پلار مور ته ټلیفون وکړي چې نن مې درد دی او نن ستړی یم او زما دا مسله ده، نوکر نشته، فلانې ډینګلې، نو مور چې د ماشوم په باره کې واوري، تکلیف باره کې، دا خو کېدی نشي چې خفه نشي، غمګینه نشي. خو بعضې میندې ښیي او بعضې نه ظاهروي. نو نتیجه څه وي بیا؟ چې که مونږه هغې له څه کولی نه شو، څه ورکولی نه شو، نو مونږ الټا هغې له تکلیف ورکوو، د هغې په غمونو کې اضافه کوو. او یو بل نقصان هم وي، د هغې په ذهن کې یو تصویر جوړېږي چې کوم کار تاسو کوئ دا خو ډېر ګران دی. که تاسو څه نوکري کوئ یا تاسو د قرآن سبق وایئ، تاسو وایئ یاره نن ډېره ګرانه وه، بجلي نه وه او ډېر زه ستړې شومه، یا تاسو واده کړی او واده کړي ژوند کې وړې وړې خبرې تاسو هغې ته رسوئ، نو هغې ته لګي چې دا خو ډېره په تکلیف کې ده. نو بیا څه کوي؟ هغې بیا آخر کې مشورې ورکوي بنده ته، او هغه مشورې غلطېدې هم شي او دا هم کېدی شي چې ستاسو حالات دونه خراب وي نه، خو تاسو هغه ښې خبرې هغې ته نه رسوئ، صرف هغه وړې وړې مسلې ورته ښایئ او آخر کې دا فیصله وکړي چې اوهو د دې خو څښرګنۍ هم ډېره بده ده او دا خاوند هم ډېر بد دی، او بیا تاسو ته مشورې درکوي چې بس پرېږده، راځه مونږ کره، په مونږ ستا ټوټې درنه نه ده. یا تاسو داسې مشورې درکړي چې ته ورته دا جواب ورکړه، او اصل کې هغه مسله دونه غټه وي نه، څونه چې ستاسو د هغې ته د وینا په باندې هغې ته لګي دی که نه. نو تاسو ووایئ چې دا بیا مونږه خپل کړه ریبو، چې څه مونږ پخپله کرلي دي همغه بیا مونږ ریبو، ځان سره مونږ بد کوو. ټیک ده که نه؟ نو دا یاد ساتل دي چې تکلیف خو به وي. ټیک ده؟ تکلیف خو به وي، دا کېدی نشي چې صرف تکلیف وي. هر چا سره تکلیف وي، هر چا سره ازمیښت لګېدلی دی، څوک دې پاتې نه دي. نو مونږ ته څه کول دي بیا؟ تکلیف دی نو یا خو خفه شه وجاړه یا چاته ووایه او یا وخانده، مسکی شه. او که داسې تاسو وکړئ او خاص کر خپل مور ته وګورئ او مسکی شئ یا په خوشحالۍ ورته یو ټلیفون وکړئ، څه ښې خبرې وکړئ، نو څه به کېږي؟ هغه به هم خوشحاله شي، هغه به څه د خوشحالۍ خبره وکړي او کېدای شي ستاسو غم هم پرې خطا شي، هم پرې غلط شي، تاسو لږ ساعت له خپله تکلیف یا خپل غم هېر کړئ. نو دا یو مثبت د علاج طریقه ده. او مسکی کېدل خو مونږه پردو له هم کوو، پردو سره کوو که نه، څوک راشي یا مونږ چاته لاړ شو، مونږ مسکي شو، هغې سره ډېر په تمیز خبره وکړو، نو خپلو له ولې نه کوو؟ خپلو له به ټول وخت زموږ مخ روان وي، هغې ته وګورو نو مونږ به خامخا په زور خاندو. نو پکار دی چې دا شی هم مونږ خپل ټیک کړو. ښه، بیا دې نه علاوه دا ده چې یوې کسې پکې دا لیکلي وو چې لکه ما خپل خاوند سره خپلې وړې وړې خبرې او تکلیفونه مې ورته ویل، نو هغه وخورېدل، خو چې خبره مې وکړله نو تنګېده، نو زه ډېره خفه شوم. نو ظاهر دی هغې خپل نوکری کوي، خپل غمونه وي، چې راشي یې وي چې یاره دا ښځه به مې لږ ښې خبرې وکړي، چې مونږ هم کوو نو لږې ډېرې خو واوري، خو چې خبره اوږدېږي نو بیا تنګېږي که نه. ټیک ده که نه؟ او بیا مونږ هم خفه کېږو. نو دا هم
کېدای شي چې الله تعالی مونږه د بندیانو نه ځکه مایوسه کوي چې مونږه الله ته مخ واړو او مونږ دې نه یو مسله جوړه کړو اما خاوند زما پروا نه کوي زما خبره نه اوري د ده مور ټوله ورځ تنګه کړې وم او چې ما ده ته خبره وکړه نو دې مخې واړو یا دې په ټلیفون کې لګیا شو او بیا مونږ دا شی نه هیرو چې نه زما خاوند خو ښه سړی نه دی دقسې وي که نه نو دا یو غلطه خبره ده او دا اصل کې شیطان دا کار کوي هغه بندیانو ته اول مونږ مجبور کی چې مونږ بندیانو ته وایو کنه په زړه کې راته دا خیال اچي کنه لاس نه هم نشنی ولې او بیا هغه مونږ الله طرف ته تلو نه ودرې نو مونږ نه د یو پاتې شو نه د بل پاتې شو او بیا څه کیږي الله ته وینا مونږ ته ناراضي جړام ناراضي خلکو ته مونږ ویلي دي هغه الته نه مایوس شو نو دا غمونه د ډکیږي اخر چې زړه ډک شي نو ډیپریشن ته جوړ شي کله ته نفسیاتي مرزونه جوړ شي نن سبا هر دویم کس ته یا انزایټي یا ډیپریشن یا دا دونه هر څه ولې دي څه خو به ضرور جسمانی وجوهات وي د ډاکټري وجوهات په وي خو زیات وجوهات خو همدا دي کنه چې موږ د خپل زړونو علاج ناراضي نو که په داسې موقع انسان دا دعا وکړي چې یا الله دا چې کوم ازمیخت په ما راولي ما په دې په حکمت پوي کا مثلا داسې خاص کس وی چاته سو ډیر تنګي یا دا د خبرو وجه نه تاسو تکلیف را رسی نو او بعضی داسې کسان وي چې کله تاسو سره خبره وکي نو بس هغه تاسو صرف یو تکلیف او یو پریشانه سره واپس راځي وي داسې کسان بعضی وخت تاسو او داغي مزاج یو شان نه وي دا داغي سوچ دی هغه د خپل لاس مجبور دي تاسو دا سوچو کې کنه چې الله دې هم داسي جوړ کړی دي چې ځانم کمزوري دي بس د دې عادت ته چې د عادت نه مجبور دي چې په هر څه تنقید کوي دا داغي مزمیخ ته نو مال پکار دي چې ځان لس خلاره سمثبت لار ولټو نو دا چې مونږه خلق معاف کول زده کو کنه دا یو فیصله ده که مونږه دا فیصله وکړو د دې مطلب څه دی اوس په دې غلطه پښاړو ابار وخت نه یادو هغه به نظر انداز کو مخ پته واړو او کدا فیصله مونږ و نخلو بیا دا یو غټه مسله ده ټول عمر به مونږ په دې چکر کې یو چې ترته دا وې د زمانه نه خوشحالي کی په ما تنقید کوي کته سو صرف دا سوچو کې شته د دې جس مجبور دی زبست وې او ما واره د خبره پښا کې او د دې یو طریقه ده چې انسان د خپل کار مثبت کار اغه له فوقیت ورکي چې ما ته جون کې دا کار کول دي نو زبدې لخواري کو نو بیا به تاسو خبري غیر ضروري شیزونه وپری دي او احسان درجه عمده قرآن کې ویلي د حدیث کې ویلي شوی دي کنه من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه یعنی لا یعنی شیزونه به مطلب شیزونه کم سره چې د انسان کار نوي هغه د پریدي دا د انسان د اسلام خایست دی حسن دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیزونو نه پناه غوښته و اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن حزنی یو ځکه حزن دی یو ځکه حزن دی نو حزن څه شی دی هم څه شی دی فکرونه غمونه ځان په تکلیف کې ساتل ټول وخت خپاو سیدل والعجز والکسل عجز او کسل څه شی دی بیوسی او الکسل څه شی دی سستی دا بیماری که په انسان ولګي انسان څه کار کولی شي بیا او مونږه اکثر دقه بیماری وي زموږ ذهن کې مستقل څه وهم وي څه فکرونه وي پریشانې وي یری وي او دا ټول د شیطان تر طرف نه دي مخکې سوي والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال او شیطان چې دی کنه هغه همیشه تاسو سره دی خو تکلیف همیشه نوي هر تکلیف راضي او زی ارغم زی خامخازي سزرزي سب وخت اخلي نو زی ومونږ هم په دقیق غمونو په جړه کې ناس یو دا سوچ نه کوم چې دا باسم زی سله په سوچونه کوم او بیا نتیجه سوي مونږ په ځان باندې ترس کو خورو مونږ وایو چې اوه زه خو ډیر مجبور او ډیر مسکینه یم ډیر بیوسه یم او الله چې کوم صلاحیتونه مونږ لرا کړی دي قوت مونږ لرا کړی دي هغه راته نخکاری او دا زړه چې دونه ټول وخت په تیار وي نو نتیجه سوي سستی سشي کې سستی عمل کې خپل مقصد ته نه رسو نو خاص کر دا دعا غواړي او ډیر په شعور باندې دا دعا غواړي چې الله ما دې شي سن خلاص کا مخنه دا بیماری لري کا چې زه وکما صدق خوشاله ستاده اطاعت کارونه وکم او ما په ستا رضا کارونو کې خوشاله کا دا دعا کوي مثلا اوس مونږ کوو مونږه
سهار مونځ ډېر د په ارام کولو مونځ دی او هغه وخت کې بنده تلوار نه وي نو بنده زړه وي چې ښه راځه زه به وکت صورت پکې تلاوت کوم خو چې څنګه تاسو زړه ته دا راشي نو بنده وي دې کې خو به ډېر وخت ولګي هر وخت کې په مونږ یو تلوار وي دا د شیطان اچي په زړه کې خو چې یو منټ لا یو لحظې لا تاسو پای سوچو کې نو الله مکه وخت کې بل خیال واچي چې دې سره خو به خو وخت تیریږي او دین ښه عمل سکے دی شي الله تعالی مخه ته ودرېدل او قیام کول اسې وسنګ قیام کوي اسې هونه بودريږي کنه خامخا وتا سو پکې قرت کوي سوګت صورت پوای کنه او دا تاسو خامخا په ځان باره کې سوچو کې چې کلم سمونس کې تاسو وګد قران صورت یا وګد قرات کول غواړي کنه یا که چته د جمع مون سو کوي او امام وګد صورت شروع کی خامخا په ځړ کې داسې یو بېچینی شروع شي هغه کنټرول کوي راضي ضرور دا کیفیت یو لازم له راضي خو راضي به ٹھیک ده خو چې تاسو دا سوچو کې چې دین خو کار دنیا کې نشته موږ د الله تعالی ټولو کې د خوخه عمل دی او بیا وګت قیام نو چې څنګه تاسو دا سوچو کې چې زه د الله د خوخه کار کوم مصروف یم پدې کې تاسو به یکدم دا بېچینی دا غبرهټ په ختم شي نو ځان ته ویل دي چې دا زه وخت نه ضایع کوم غلط کار نه کوم زه الټا ځان ته فائدہ ورکوم عبادت یا نیک کار کولو کې یا د خدمت خلق سکار وی نو هغه کې به خامخا شیطان تاسو ته پزړه کې اچي اوهو دونه وخت ضایع کړ مثلا څوک نه جوړ او تاسو ته پوسټ لاړې څوک وفات شوی او تاسو ولته لاړې د تعزیت وخت یا تاسو یې سره مدد کوي هغه ځای کې یا سبل ځای کې څوک کس محتاج دي د مدد او تاسو هغه سره مرسته کوي زکار ور سره کوي آی وخت کې وړ کېدل ورخته واچي چې اوهو ستا خپل دونه کارونه او دا قسم دومره داسې کس دی او ستا مدد نه دی کړی او دا اوس ته پکې لګیا آی وخت کې څه کول پکار دي دا سوچ کول پکاري چې دا کار چې زه کوم دا د فائدې کار دی دینا ماته یا چاته فائدہ رسی خالص الله د پاره چې د چا سم کار کوي ولې چې دې د پاره حکم دی کنه چې کم کس د چا مجبور په مدد کې وي مصیبت زده په مدد کې وي یعنی چا باندې اوس سم مسله دا او تاسو دا مدد کوي نو الله د هغه په مرسته کې وي الله د هغه امداد کوي چې کوم وخت کې تاسو د چا مدد کوي د چا امداد کوي د چا کار کوي الله به تاسو کارونه سموي نو تاسو نه غواړئ چې تاسو کارونه سم شي موږ نه غواړو چې زموږ د مدد وشي د الله مرسته دې موږ سره وي نو بیا د څه شي پریشانی ده بیا ولي په ما تلوار ده او دا تلوار چی وي جلدبازي دا د چا طرفه وي د شیطان طرفه او تاسو بدام لیدلی وي چې بعضی کارونه داسې وي چې کوم تاسو کوي چې دای هیڅ فائدہ نه وي کنه خو شیطان آی وخت کې پتا سو باندې ورخته نه راولي چې اله وخت ضایع کیږي او مثلا اوس ریلونه ګوره انستګرام کولو کړی دی ماره په موبایل کې ابس شیزونه د دیوال باندې پینټ څنګه کیږي د پزما سیمټ څنګه چولی کیږي چېرې په پینټ کوي دیوال باندې چېرې په پزما سیمټ اچوي او خامخا باغم ګورو کله به یو سګورو کله به بل سګورو خو باغې کې مونږ ته شیطان نه وي چې را دا وخت ځای کیږي چې دینه به د چا تقدیر کیږي فائدہ به سره سي معاشره کې به څه کار کیږي زما څه فائدہ ده بل چا څه فائدہ ده هغه مونږ ته مسقوطه نه راځي بعضی وخت دا هم وي چې یو کس تاسو نه مدد غواړي یا تاسو د چا مدد کوي څه کار کوي نو تاسو مضغوط ادا راشي چې دا کس ما استعمالي ما نه خپل مطلب وباسي او واقعي هغه داسې کوي بیا به څه کوي اکار به نه کوي تاسو په دا سوچو کې چې که زه د لدا کار کوم زه د مدد کوم زما څه نقصان شته مثلا که تاسو یو کار نیت دا دی چې زه د الله د خاطر کوم چې الله خوشاله شي نو بیا به اجر خو تاسو د کس نه اخلي کنه نو بیا تاسو ته نقصان دی اجر بچانه اله هغه خو ته ګوري کنه هغه تاسو نیتوم ګوري او هغه د بل نیتوم ویني نو هغه بهترین فیصله کولو والا نه دی احکم الحاکمین نه دی بیا د څه فکر ضرورت دی ٹھیک ده نو تاسو کچري سوک د نکار علی ک سوک تر سره تنګول کوي ک څه چلومي همیشه ځان توای چې زه خود ته جواب نشم ورکولې زه خدا د سره نشم کته د مقابله به زسم کوم بس الله شته کنه دا دغه کار دی هغه به وکي چې کوم زما ذمہواری ده زما کار دی تاسو کوم زه جی اوس په سبق شروع کوم فصل نمبر 9 مرګ نه پس دا وخت په مونږ ټول ورازي بیا به څه کیږي
وی مرګ نه پسته جاهل خلق اکثر فقط د الله تعالی پر رحمت او د هغه په بخښنه کولو باندې توکل کوي او د هغه چې کوم حکمونه ورکړي هغه چې کوم شیزونو نه مونږ منې کړي یو د هغې پروا نه کوي او دا هیر کی چې الله رب العزت شدید العقاب هم دی. شدید العقاب څوک سخت سزا ورکوونکی او مجرمان د هغه عذاب نه څوک نشي بچ کولی. هغه مجرمان چې کوم صرف دې ماري ګناونه کوي او تمه یې پسوي چې الله به معاف کړي. هغه څوک وي هغه در حقیقت معاند وي. معاند څوک عناد کوونکی دشمنی کوونکی د ځان هم دشمن دی الله سره په خپل خیال کې دشمنی کوي. دشمن دی، گمراه دی، بې لارې دی، انکار کوي، ګناونه کوي او تمه یې څه ده چې الله به مې معاف کړي. حضرت معروف کرخی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې ته چې د چا اطاعت او فرمانبرداري نه کوې، دا انډرلاین کې لاندې انډرلاین کې چې ته د چا اطاعت او فرمانبرداري نه کوې، ته چې د چا خبره نه منې، یعنی چې د کوم الله ته خبره نه منې هغه نه د رحمت او د فضل امید ساتل بېوقوفي ده او ذلت او بېعزتي ده. یعنی رحمت امید لري هغه نه او خبره د هغه نه منې. بعضې عالمان وایي چې کوم ذات صرف د 3 درهم په غلا باندې دنیا کې د لاس پرې کولو حکم ورکوي هغه نه بې یاري کېدل نه دي پکار چې هغه به آخرت کې دا قسم عذاب نه درکوي. مثلا یو کس غلا وکړه، هغه د چا مال بغیر اجازت پټ راوویسته، هغه کس هم خبر نشو، هیڅوک خبر نشو، هغه ته سزا هم میلاو نشوه. خو که پته لګېدلې وي نو څه به کېدل؟ اسلامي شریعت کې خو حکم دی که نه چې لاس پرې کې معمولی سزا ده، ډیره سخته سزا ده او 3 درهم صرف 3 درهم باندې دونه سخته سزا ده. که انسان اونن ولی شي نو اکثر څه کیږي هغه څه سوچ کوي هغه لا د لیر شي هغه داړو فرق نه پریوزي بیا هغه نور د غلا کوشش کوي ولی چې دا عادت هم وي کنه. بعضی خلک په تاسو کتلی وي دای ضرورت نه وي عادتن غلا کوي او عادت د اسمان نه را نازلېږي. عادت څنګه جوړیږي؟ بیا بیا کولونه. بعضې وخت په ماشوموالي کې نفس او د خواهشات ډېر شي شیزونه انسان کې دننه وي کنه نو هغه چې په جایزه طریقه نه پوره کیږي نو خلک یې په ناجایزه طریقه پوره کوي. یو ځل وکړي بیا بل ځل وکړي چا تپوس ونه کړو چا پروا ونه کړه چا خیال ونه کړو عادت شي او بیا چې عادت شي نو دا خو یو نشه شي عادت شي کنه اډیکشن بیا انسان له خوند نه ورکوي په ژوند کې څو پورې چا دا کار ونه کړي. که ښه کارونو عادتونه شي نو هغه هم دقه دی چې څو پورې هغه ونه کړي عادتي کنه لکه د مونځ عادتي چې کوم ورځو کې د مونځ چوټي شي نو بنده څونه تنګ وي. دقسې که بد عادتونه درته چاته پرېوتل هغه عادتونه پاخه شو. مثلا خلک عادتاً سیګریټ څکي، بعضې خلک عادتاً غلط کارونه کوي یا ټوکې پورې په طور یا تفریح په طور ټیک ده که نه. نو اوس که یو کس غلا وکړه د هغه سزا څه وه؟ لاس پرې کول او دنیا کې هغه ونه نیولی شو د هغه لاس پرې نه شو. نو تاسو ماته ووایئ دا قانون چې د چا دی دا قانون صرف دنیا دپاره دی که نه آخرت له هم دی؟ او بیا مونږ کې څومره خلک دا یقین لرو چې آخرت کې به مونږه نیولي کیږو. څومره مونږ دا خبرې اورو کنه د فلاني موبایل غلا شو د بیگ نه وېسته تر دې پورې چې خلک مړو کې لاړ شي جنازو کې جیبونه ولا کټ کی یعنی الته مړی خخېږي دغه نم څوک نه یریږي مړی پروت دی ټول ګوري چې د مرګ د سبا له زمونږ دی خلکو پرسونو نه به پیسې وباسي څوک وي بازار مې غلا شو فلاني شي مې غلا شو. دنیا بازارونه وګورئ دیني ادارې وګورئ جوماتونه وګورئ پیزار غلا کېدل خو هم خبره ده او دا نه ده چې څوک یې په ایره کوي. که یو ړوند کس ومي که نه هغه چې پیزار کې خپه دننه کي هغه فوراً پوه شي دا زما پیزار نه دی ولې چې د خپل پیزار بنده پیژني په خپه اچولو باندې بنده پوه شي. بیا انسان ولې دا کار کوي؟ هغه ته یقین نه وي چې زه به نیولې کېږم چې ماله به سزا هم راکېږي یقین نه وي که نه. که هغه یقین وي نو هغه شی غلا کول پرېږده هغه به ورته کتل هم نه چې کوم ذات د 3 درهمه په غلا باندې دنیا کې د لاس پرې کولو حکم ورکوي هغه نه بې خوفه بې یرې کېدل نه دي پکار چې هغه به آخرت کې دا قسم عذاب نه درکوي. ټیک ده. چا د حضرت حسن بصري نه تپوس وکړو چې موږ همیشه تاسو په ژړا وینو تاسو ولې دونه ژاړئ د دې څه وجه ده؟ وی هغه وی چې زه یریږم چې الله ما اور ته ونلي د دوزخ اور ته مې ونلي او پروا مو نه کي یعنی دوزخ ته مې واچي او بیا مې ایر کی
سوچ وکړې دا دونه نیک سړی و او دومره یاره. او حضرت حسن بصري نه چاته پوښتنه وکړه چې اے ابو سعید مونږ داسې خلکو سره ناسته پاسته ده چې مونږ ډیر ویری دومره مونږ ویریږو چې زړم ټوټې ټوټې شي نو مونږ د دې یاري څه علاج وکړو. یعنی ډیر شي داسې خلک وي کنه چې د هغې درس له دای واز له لاړ شي نو ډیر یې رول کوي او دا ډیر عام خبره ده چې یری نغې خلکو نو حضرت حسن بصري څه جواب ورکړ وایي ستا داسې خلکو سره ناسته ښه ده چې کوم تا ویری او د امن او د راحت ځای ته دې ورسوي د هغې خلکو په مقابله کې کوم چې تا ته د امن او د سلامتۍ خبرې اوري او د یری او د تباهۍ منزل ته دې ورسوي. یعنی داسې کس چې کوم تا یری د آخرت عذاب نه بچ کېدو یو خواهش پیدا کی تا کې هغه سره ناسته په دنیا کې یره ښه ده زیاته ښه ده بنسبت د دې چې یو داسې کس سره کښېني چې ته یار څه ټیک دي هېڅ فرق نه پرېوځي الله تعالی غفور رحیم دی خیر دی تا به وبخي او چې بیا انسان مړ شي نو د هغه سترګې وغړېږي چې دا زه په کوم دوکه کې وم او دا ما سره وشو څه خو زمونږ کې څونه خلک په دې پوهېږي او څومره خلک داسې مجلسونو کې تلل خوښوي خلک اکثر وي نه یاره زه نه ځم هلته خو تش د یارې او د دوزخ خبرې وي داسې مجلسونو ته نه ځم تر دې پورې چې بعضې وخت په چې استادانو د ماشومان په سکولونو کې ویرول که نه چې که داسې کار وکړو نو دوزخ کې به م الله واچوي یا داسې څه سزا باره کې به ووایي چې کوم په حدیث کې وه بله ورځ به یې میندې راورسېدې تاسو خو زموږ بچي داسې ویرول دا خو داسې مه یاروئ او په دې به نفسیاتي اثر وشي نو خبره دا ده چې که ونه یریږي نو څه به کېږي خطره به لرې شي هغه خو په خپل ځای د دوزخ خطره خو شته که نه او پیغمبر علیه السلام ته څه ویلي شوي وو بشیر سره سره نذیر بشیر زیری ورکوونکی او نذیر يرونکی قرآن کې بیا بیا پیغمبرانو ته څه ویلي شوي وو ورشئ خپل قومونه ویروئ نو يرول خو لازم دي چې يروي نه نو دا بے خوفي به انسان غافل کی وی صحیح بخاری او صحیح مسلم کې حضرت اسامه بن زید نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې قیامت پر ورځ به یو کس راوغوښتي شي ابر او بللی شي او په اور کې به وښتلی شي او د هغه د قلمي به بار لاندې ګنجلک شي یو بل کې به تاو راتاو شي تاسو چې تصویر کې یا په شي کې د قلمي کتلی وي اسې مغه یو بل کې داسې انختی وي او چې دا لا نورې یو بل کې انخلوي په خپل ځای بنوي څومره تکلیف وي کنه خلک اکثر وي د چا ډیر په ګډه دلی وي کلمه اورېدلې ده څومره تکلیف وي نو اول به دا تکلیف شي ورته او آی تکلیف د لا سبا هغه په دوزخ کې داسې چورلی لکه چې خر جرند ته چورلی او جرنده چلی داسې وی خلک دا تکلیف وګوري دوزخیان نور کنه هغه ته بچا پیرشي او ته وای دا ولي دا تاسو کړیو تاسو ولې دا وشو تا خو به مونږ ته ښېګړې او د نیکۍ حکم راکاو او مونږ به د بدو د ګناهونو نه ودرولو نو هغه به جواب ورکړي چې ما به نورو ته د نیکۍ او د ښېګړې حکم ضرور ورکاو او په خپله مې پې عمل نه کولو نورو ته به مې ښې مشورې ورکولې ډېر نصیحتونه به مې کول په خپله به مې هېڅ نه کول خلک به مې د ګناهونو نه منې کول او په خپله به نه منې کېدم او دا متفق علیه روایت دی او دې کې هېڅ شک نشته او دې کې مونږ ټولو دپاره کوم چې د دین خبرې کوو دین سبق وایو او ښایو مونږ ټول له ډېر غټ سبق دی ښه بعضې خلک د حدیث نه بیا بل مطلب والي وی چاته ښودلو ضرورت نشته ولې چې چاته وښایو نو دونه سزا به میلاویږي چې تاسو خو دا ونه کړل بیا څه فایده نو دا حدیث دې له نه دی بیان شوی چې یو ښه کار کوئ نو هغه پرېږدئ بلکې دا دې له بیان شوی دی چې د دې مطابق خپل عمل ټیک کړئ خپل اصلاح وکړئ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو رافع نه روایت کوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بقی نه تیر شو جنت البقیع قبرستان وکنه نو هغه فرمایل چې افسوس دی پتا ابو رافع سوې وی ما وی چې ما زما په باره کې وی بیا وی چې نه تا ته نه ویم بلکې دا د آی کس قبر دی چې کوم ما فلانی قبیله اصلاح لیکلو یعنی تبلیغ او دعوت لپاره مې لیکلو چې دای ته دعوت ورکې د نیکه تبلیغ وکي وی هغه د غنیمت تمال نه یو کمبل اوچت کړو او دی وخت کې د هغه کمبل برابر هغه په نام د اور صادر د اچولې شوی دی
عام طور باندې داسې وی کنه چې کله تاسو د درس او تدریس کار کوئ نو الته خلک ډېرې داسې منصوبې جوړي چې زه راځئ پیسې به راټولې کړو د خلکو نه به امداد واخلو صدقه او بیا به پسې فلاني نیک کار وکړو کنه نو که داسې پیسې راټولې شي یا داسې شیزونه راټول شي بعضې وخت چا سیلاب د پاره شیزونه جمع کی خلکو د پاره او یا کله چا واده د پاره شیزونه را جمع کی کدی کې یو کس د اجازت بغیر یو شی واخلي نو ټوله نیکی تبا برباد شي کم کس چې ګوره خپل کور خپل بچی ښځه یې پرېښودل تبلیغ له تللی او صرف یو څادر څه شی دی د هغې بغیر خو ګزاره هم کیدی شي صرف یو څادر یې بغیر اجازت واخیسته او نبی صلی الله علیه وسلم ته به الله تعالی په وحي په ذریعه دا شیزونه وښودل نو خلک یې د هغه د حال نه خبردار کړل او دې کې موږ هم ډېر غټ سبق دی ډېر شي خلک څنګه چې دفتري شیزونه وي که نه دفتر استعمال له وي که نه زموږ ذاتي استعمال له خو نه وي ډېر شي خلک پای کې اړو فرق نه کوي پنسلونه پینونه کاغذونه به کور ته راوړي پیډونه اکثر د ډاکټرانو هغه پیډونه پراته وي او خلکو وړي کورونو ته او کورونو کې هم څه ماشومانو له ورکي یو ماشوم ته ورکي ځایه شو که دا خو ډېر واړه شیزونه دي خو که تاسو وګورئ نو نن زموږ د قوم ټولو کې غټه مسله هم دا ده که نه قومي خزانې سره څه کېږي هغې نه مال غنیمت جوړ دی زموږ یوه منصوبه کامیابي کې ولې نه سړک جوړ شي کارخانه جوړ شي چې څنګه جوړ شي خلک ته پیسې خوړل شروع کړي بې برکتي شي پکې ځکه چې بره نه لاندې پورې رشوت دی او اوس خو شرم او حیا هم نه ده پاتې په ښکاره یې کوي هر چا پکې خپلې حصې نیولې وي او د هغې په وجه څه کېږي تاسو وګورئ په دې سړکونو باندې څومره خلک سفر کوي که یو سړک دی او هغه سم نه دی جوړ نو لږو ورځو کې څه وي کندې پکې جوړې شي څومره هم ګاډي چې پې تېرېږي خلکو پوختی او خوځي او د ټولو خولو نه څه خېږي دعاګانې نه خیرې هغې ته چې کوم تکلیف رسي هغې ذموار څوک دی چا چې دا دوکه کړې ده پیسې خوړلې دي خو دې ځای پورې څوک عقل او شعور نه استعمالوي چې که موږ خلکو ته تکلیف ورسوو نو جواباً به موږ ته هم تکلیف وي موږ باندې به هم نقصان راځي شعور د چا نه راویښېږي احساس څه نشته چې موږ نه به تپوس هم کېږي مخکې ځو مسند احمد کې حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د معراج په شپې زه د داسې خلکو نه تیر شوم چې د هغې شونډې د اور په کینچو پرې کېدې ما فرشتو نه تپوس وکړو چې دا څوک دي فرشتو راته وی دا ستاسو د امت خطیبان او واعظان دي کومو چې به خلکو ته د نیک کارونو حکم ورکاو په خپله به پرې عمل نه کوو افسوس چې دې خلکو دومره هم پوهه نه وه یعنې یو بالکل تاسو وایئ چې متضاد رویه ده که نه بالکل الټ چې وایي یو څه کوي بل څه په دغه مسند کې حضرت انس نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې زه چې په معراج شریف لاړم نو ما داسې خلک ولیدل چې د هغې په ګوتو باندې د تانبې یا د پیتلو اوږده نوکونه لګېدلي وو څنګه چې خلکو د آرټیفیشل نوکونه لګولي وي که نه د پاسه پې پینټ مینټ وکړي دغه شانتې د هغې په لاسونو باندې د پیتل نوکونه لګېدلي وو هغې سره هغې خپل مخونه خپل ننګي خپلې سینې داسې راشکولې او ګرولې ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دي هغې وی چې دا خلک وو چې د خلکو غوښه به یې خوړله یعنې غیبت به یې کولو د هغې بېزتي به یې کوله او نن د خپل مخ نه غوښه شوکوي او ځان بې ابرو کوي مسند احمد بن حنبل کې حضرت انس نه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر دا دعا کوله یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك اے د زړونو او د سترګو راګرځونکې زما زړه په خپل دین قایم کا ولې زړه چې دی که نه دا ګډوډېږي بدلیږي مختلف فیزز راځي په مونږه مختلف حالات وي کله انسان زړه کې ډیر ایمان وي ډیر نیک عمل ته زړه غواړي او کله ډیر عجیبه سستی وي یو بې زړه طریقې سره عبادت کو بیا په ځان باندې مونږ کوشش وکړو خواري وکړو دعاګانې کو ځان واپس راولو نو هر کس پوه شي که نه دا غلط کار کوم نو زړه دې داسې الټ پلټ کېدو واله شي کله یو شان وي کله بل شان په یو حالت کې نه وي مثلا تاسو ستا سبق وایئ دې وخت کې به د زړه بل شان حال وي لږ دا سبق ختم شي بهر دنیا ته لاړ شي فرق به راشي سهار او ماښام کې فرق شي قرآن وایو یو شان حال وي څنګه چې قرآن پرېږدو روژو کې سوچو کې څنګه حال وي
زړه څونه خوشاله وي، څونه عبادت ته زړه کیږي، روژو نه پس څنګه چل وي. نو زمونږ زړونه د الله په لاس کې دي. که الله لږ هم رانه ناراضه شو نو زړه به راله کوم ځای نه کوم ځای ته واړوي. نو ای زړونه راګرځولو والا، اړولو راړولو والا او سترګې، ولې چې یو بل روایت کې صرف د زړونو ذکر دی او دلته د سترګو هم ذکر دی. ٹھیک شو چې زړه مې په دین قائم کې، ځکه چې که زړه اخوا دې خوا لاړم شي چې په دین واپس راشي او خاتمه هم په ایمان وشي. نه مونږ عرض کړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ په تاسو ایمان راوړی دی او چې څه تاسو مونږ لراک، یعنی قران او دین، پاغي مونږ ایمان راوړی دی، نو بیا مونږ له د دې یاره دا، یعنی بیا به زمونږ زړونه داسې ګډوډیږي، یعنی مونږ په تاسو ایمان لرو. نو هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې آو د انسانانو زړه د الله په دوه ګوتو ترمنځ دي، کوم خوای چې غواړي وایړي. ٹھیک شو. بعضې خلک دې حدیث کې خبرې کوي، وی بیا زموږ څه قصور شو، الله را لزړه اړولې دي کنه. نو ماته وایي الله د بندیانو دشمن دی، هغه به د چا زړه اړي چې کوم هغه سره مینه کوي د هغه زړه به اړي. نه، داسې زړه نه اړي هغه. زمونږ کې څه ګډوډ وي، زمونږ څه غلطي وي، څه کمې وي، څه ګناه وي، څه قصور وي، چې دای په نتیجه کې زړه د دین نه او د نیکه کارونو نه لري کېدل شروع شي. نو چې کله داسې کیفیت راشي، زړه په نیکه کې نه لګي، فورا استغفار وکړه، فورا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وای الله نه دعا وکړه، د نیکه سره مجلس ته ځان ورسوي، یا فورا داسې کس سره ملاقات وکړه چې کوم سره تاسو ملاقات سره ایمان زیاتیږي. ولې هر کس په دې خو پوهیږي چې اوس ما سره دا کیږي، بلکې هر روز خپل جایزه اخلي. څنګه چې ته به وي د چا کنه، نو بنده خامخا ګوري، ها او ته به کوزه شو، اوس کم شو، اوس زیات شو. یا د چا چې مثلا د بلډ پريشر مرز وي، خامخا غي سهار ماخام چیک کوي، شوګر چیک کوي، یا په سر درد وي زر بلډ پريشر وګوري. نو جسمانی طور باندې دا مرزونه دي کنه چې بنده خرابولی شي. نو ضروري نه ده چې موږ د ظلم چیکینګ کوو چې خدا ګراف مې د ایمان لاندې زی خبره زی څه کیفیت ته. دا دعا خامخا کوي ځان سره. ٹھیک ده؟ حاجی بیا مسند احمد کې حضرت انس نه یو بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت جبرائیل نه تاسو کو وی څه وجه ده چې ما حضرت میکائیل علیه السلام چې په خاندان دی لیدلې. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وی چې کله نه دوزخ پیدا شوی دی، الله تعالی کله نه دوزخ جوړ کړی دی، هغه چری نه دی خندلې میکائیل علیه السلام. او صحیح مسلم کې دی چې حضرت انس نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په کوم خلکو الله تعالی دنیا کې غټ غټ نامونه کړی، یعنی ډېر نعمتونه وړي، خوشاله او اغي د دوزخ حقدار وو، اغي براو بللی شي او دوزخ کې بوله یو چکر ورکړي شي، یو پیر بوخري د دوزخ. بیا به تاسو کوي اے د آدم بچو، تاسو چری ترننه څه خیر ښېګړه یا نعمت لیدلو؟ هغه به وی چې یا پروردگار ستا د ذات قسم دی موږ چری څه نعمت نه دی لیدلې. بیا به جنتیان راوستي شي کوم چې په دنیا کې ډېر نامراد او ډېر په تکلیف کې به وخت تیرو، هغه له د جنت یو پیر ورکړي شي. هغه به تاسو پتیو کې چې اې د آدم بچو تاسو چری څه تکلیف لیدلو په دنیا کې، تر اوسه څه تکلیف لیدلو؟ هغه به چې اے پروردگار په موږ خو چری څه مصیبت راغلي دي او نه چری موږ تکلیف لیدلې دي. مطلب د دنیا تکلیفونه د آخرت تکلیف په مقابله کې هیڅ حقیقت نه لري. نو د دنیا تکلیفونه هیڅ شی نه دي د آخرت تکلیفونو په مقابله کې. چې هغه دوزخ ویني، هغه وایي چې مونږ خو چاري اړو سه انعام نو لیدلې، او دا نور چې جنت ویني هغه وایي چې مونږ باندې خو چاري تکلیف اډو نو راغلي. د دنیا خوشاله، د دنیا رونقونه، د دنیا زینت، د آخرت زینت او آخرت خایس په مقابله کې هیڅ حقیقت نه لري. بیا مونږ څومره ناپوهی چې د دنیا خایس پسې منډې وهو او د آخرت خوشاله اېری کړی دي. کوم شی مونږه دین طرف ته راتلو نه ودرې چې سوچ کړی دی خواهشات نفس کنه چې هغه پوره کولو مونږ ته وخت نه ملاويږي، نو نتیجه سوي مونږه د دین نه لری کیږو او د خپل آخرت نقصان وکړو. همدغه مسند کې حضرت برا بن عازب روایت کړي چې یو ځل مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو انصاری جنازه کې شریک شو. لا هغه قبر ته نو ورکوس کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې ناسته او مونږ خلکو هغه ته چار چاپیره یو حلقه جوړ کړه، یعنی د دایره په شکل کې سرکل کې کېناستو. دا یو مسنون طریقه ده د ناسته، خاص کل د ازدکولو وخت کې چې سبق ازدکای بنده، نو په دې سرکل کې د حلقه کې کېناستو فائدہ دا وي چې یو بل تشاکی کی نه
ټول خلک یو بل هم کتی شي او استاد ته هم کتی شي. نو دا د کمیونیکیشن ډیره ښه طریقه ده. وی مونږ داسې کیناستو په ادب او خاموشه لکه چې زمونږ په سرونو باندې مرغۍ ناستې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارکه کې یو نری چوکا وه، هغې سره ځمکې باندې داسې کیلي واخلې والې یوي که نه بعضې وخت مونږ په سوچ کې یو لاس کې هم څه پین وي نو مونږ په کاغذ داسې ورو ورو کیلي وهو بغیر د څه کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې نری چوکا وه او په ځمکه یې داسې کروله را کروله. او دا انسان کله کوي چې ډېر په سوچ کې وي یا ذهني طور باندې ډسټرب وي. اچانک رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک اوچت کوي، استعیذوا بالله من عذاب القبر. خلکو الله نه د قبر عذاب نه پناه غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم حکمت ویني په کومه موقع چرته څه تعلیم ورکوي، یعنی مکمل ماحول سیټ دی، تیار دی. قبر کې سړی خخیږي، مرګ وخت دی او مرګ شوی دی او مړی شوی دی او قبر ته یې خخی او خلک راغونډي دې وخت کې داسې خبرې چې بنده وکړي څو ناصر وي. نو دا ټکي د هغه د ژبې نه 2 یا 3 ځله وویل او بیا یې وویل چې انسان چې کله دنیا نه رشته ماته شي او آخرت ته هغه تللو روان شي نو اسمان نه داسې فرشتې راکوزي شي چې دای مخونه نوراني وي او رڼا وي، داسې لکه چې نور پړکیږي. هغې سره د جنت کفن وي او د جنت خوشبويي وي او د مړي سترګو مخې ته لږ په فاصلې باندې کینی، یعنی لږ لري. هغې نه پس ته د مرګ فرشته راشي، ملک الموت هغه سر ته کینی او ورته وی اے نفس مطمئنه د الله بخنه او د الله رضا طرف ته راځه. نو د هغه ساه داسې وځي لکه چې د مشکیزې نه اوبه. مشکیزه څه وي؟ پخوا به دا د څرمنې داسې تیلی وي او په هغې کې به دې اوبه ساتلې. دا کولرونه او بالټي خو به نه وو داسې. او څنګه چې تاسو هغه ګرم اوبو بوتل نه وي، خلک اکثر مشران ځان ته شپېته ګرم اوبو ربړ بوتل ډک کي او خپو ته کېږدي، داسې قسمه یو ویلی شي چې د څرمنې تیلی به وه. نو دا یا بیا د پیو څاڅکې ترې وځي، لکه تاسو اوس هغه اوبه ډکې کړې او هغه چې تشوې یخې شي نو تشې کړې که نه او اخري څاڅکې هم ترې وځي. نو تاسو سوچ وکړئ چې داسې اخري څاڅکې هم ترې وځي، د مؤمن ساه داسې وځي. ملک الموت یې اوچت کي، څه شی اوچت کي؟ روح اوچت کي او مکې وخت کې فرشتې رامنډې کي او یو لحظه هم هغه روح ملک الموت سره نه پرېږدي، هغه ونیسي او هغې ته د جنت نه راوړې کفن واچوي. تاسو په چېرې دنیا کې مې خبر کتلی وي که نه چې د ډلیوري چې وشي ماشوم، ډاکټران مشره ډاکټره چې څنګه ماشوم پیدا شي نو دا نرسانې زر رامنډې کي، نو ډاکټران چارچاپېره او زر هغه ماشوم واخلي، اخوا یې ډډې ته بوځي، پاکوي او زر ورته کپړه واچي، کپړه ترې راته وکړي. نو دقسې چې کله ساه وځي که نه ورو 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 بیا اخر کې ساه یکدم وځي نو فرشتې راشي او هغه ته کفن واچي او بویسي. نیک کس چې وي که نه د کفن خوشبویداره وي. نو څنګه چې جسم کفن کې راتاوي خلک نو دقسې روح په کفن کې راتاو کی او هغه برابوزي، د جنت خوشبويي په لګېدلې وي او هغه ګورې دا چې کوم زموږ د دنیا خوشبویانې دي دینه ډېرې ښې، هغه ورته ولګي او اسمان ته روان کی. کم ځای نه چې تیریږي فرشتې دې تپوس کوي دا ښایسته روح څوک ده، دا بهترینه روح څوک ده، یعنی دا څوک تیر شو. دا همداسې وي لکه چې څنګه مونږ چته ولاړ یو خوشبويي مونږ له راشي نو موږ وي دا څوک دي، دا څه شي خوشبويي وه، کوم ځای نه راغله، یعنی خوشبویۍ سره زموږ توجه خوا لاړه شي. نو دا فرشتې ورته جواب ورکړي چې دا فلانې ابن فلانې دی، یعنی دنیا کې چې کوم دغه ډېر ښایسته نوم هغه ورته وښایي. فرشتې بیا هغه بوځي او د دنیا اسمان ته یې بوځي، د اسمان دروازې هغه له بېرته کړي شي او اسمان فرشتې هغه سره بره روانې شي تر دې چې اووم اسمان ته یې بوځي. څنګه چې جنازه نه وي چې جنازه روانه شي نو خلک ورسره لاره کې نور شریکېږي. اوس خو په ګاډو کې جنازه وړي مړې که نه، پخوا به دا په سړک وړنو پیدل خلک چې څنګه به جنازه روانه وه نور خلک به ورسره یو ځای شو، قبرستان ته به ورسره لاره کې شامل شو. دقسې چې نیک روبه راځي که نه نو هر اسمان نه نورې فرشتې ورسره شي، اووم اسمان ته یې بوځي. بیا الله تعالی وایي چې زما د دې بنده نوم په دفتر الیین کې ولیکه. دفتر رجسټر ته وي، د الیین کې به هلته یو رجسټر وي نو هغې کې د ده نوم ولیکه، بیا دې ځمکې ته ولېږه، یعنی اوس د ده حاضري ولګېده، اوس دې واپس ولېږه، ولې چې ما دې د ځمکې نه پیدا کړی دی، ځمکې ته به یې ورګرځوم او د هغې نه به یې دوباره اوچتوم.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا روح واپس وګرځول شي جسم ته او بیا قبر کې فرشتي هغه لراشي او هغه کېني یعنی مړی اوس قبر کې خودې شو روح یې واپس راوسته جسم کې واچوله اوس فرشتي مړی کېني او هغه نه تپوس کوي ستا رب څوک دی هغه وی زما رب پروردګار عالم دی رب العالمین دی بیا دې تپوس کوي ستا دین څه دی هغه وی زما دین اسلام دی بیا دې تپوس کوي تا طرف ته کوم پیغمبر را لېږلی شوی هغه وی محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته را لېږلی شوی بیا ورته وی تا سره کوم علم دی هغه وی چې ما قران ویلو او په قران ما ایمان وروړی دی او د هغې تصدیق مې کړی دی آی وخت کې به د اسمان نه یو आवाज راشي چې زما دا بنده رښتیا وایي دله د جنت فرش خور کې دته د جنت جامې واچوي او د جنت دروازې په د بیرته کې هغې نه پس ته به د جنت ښایسته هواګانې خوشبویانې هغه ته راځي او د هغه قبر به دومره لوی کړی شي دومره به کولو شي چې څو پورې د هغه نظر ځي بیا به یو ډېر ښایسته سړی هغه له راشي چې د کوم جامې به ډېرې ښایسته وي او خوشبویانې به ترې خیږي هغه به راشي هغه ته به ودرېږي او ورته به وایي چې زه تا ته د خوشحالۍ او د آرام زیری در کوم د همغې ورځ چې کوم سره د کوم چې تا سره واده کړې شوې وه هغه به دې تپوس وکړي چې ته څوک یې ستا د مخ نه خو خیر او برکت ښکاري هغه به ورته وایي چې زه ستا نیک عمل یم بیا به ورته مړی وایي چې ای پروردګاره لکه دعا به کوي یو قسمه چې ای پروردګاره ته قیامت زر قایم کا ته قیامت زر راولې چې زه خپل ښځې او بچو سره ملاقات وکړم نو څو ګورې د عمل به هلته د سره ملګرتیا کوي او یو بل روایت کې قرآن کې دام راځي چې څوک غلط کارونه کوي که نه ښه او په یو بل روایت کې قرآن باره کې دا راځي یعنی چې دې کې خو دې که نه چې زه ستا نیک عمل یم یو بل روایت کې دی چې هغه به وایي چې زه هغه قرآن یم چې تا به وایي یعنی قرآن به په انساني شکل کې هغه سره ملګرتیا کوي نو چې کله هم تاسو څه غلط کار کوئ که نه ضرور ځان نه تپوس کوئ چې دا زه څه کوم که نه همدا به زه قبر ته وړم نو که عمل ښه دی په ښه شکل کې به راځي او که بدۍ زیاتې وي او نیکۍ کمې وي نو څه به کېږي د هغې به زور نه وي هغه به کمزوري وي نیکۍ به یو طرف ته شي او دا بدۍ به خپل پوره زور سره را مخامخ شي هغه به تاسو سره وي بیا خدای وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه پس ته وفرمایل چې کافر چې مړ شي او آخرت ته ځي قیامت ته ځي مړ کېږي لکه چې مړ شي نو هغه له یو تک تور دوه فرشتې ولا راشي او دای په جسم باندې تور سخا مویناک کمبلونه وي او هغه د مخې ته نظر په فاصله باندې کینی ملک الموت راشي سر ته وته کینی وته وی ای خبيث روح راځه د الله غضب طرف ته روان شه چې دا واري نو د روح په جسم کې دنه په منډو شي لاس ته نه ورځي دنه تختی نو یو فرشته داسې راخ کی ویني او رایخ کی او داسې لکه څنګه چې قصاب چاړو باندې غوښه پرې کوي او لري ناستې فرشتي یکدم راشي د روح په کلکه ونیوي او لحظې مهلت ولا نه ورکوي او یو څخه بویناک کمبل ورته واچوي د هغې بوی د مردار ځناور نه بد وي چېرې مړ سپي سره تېر شوی څومره څخه بوی وي مړ ځناور چې لرې لرې پورې ځي او فوراً بنده په پوزې باندې لاس کېږدي داسې کمبل ورته واچوي سوچ وکړئ تښتېدی ته نه شي پای کې اونغاړي او بیا دا فرشتې دا روح والي او بره طرف ته روان شي او کم ځای نه چې تېرېږي فرشتې تپوسونه کوي دا خبیث روح د چا دی څومره څخه بوی دی نو دا فرشتې د هغه بدترین نوم واري وي دا فلانې ابن فلانې دی او بیا چې وایي چې اسمان دروازې ولا بیرته کې نو هغه ولا نه بیرته کېږي او په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کو چې لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نه به هغې له د اسمان دروازې بیرته کېږي او نه به هغې جنت ته داخلیږي تر دې پورې چې د ستنې سوري نه اوښ تېر شي ستنې سوري نه اوښ نشي تېرېدی که نه یعنې چې چرې به دا نه کېږي دې ته دې له به دروازې نه بیرته کېږي او دې جنت ته نشي تللی نو الله تعالی به حکم ورکړي چې د نوم دفتر سجین د سجین رجسټر کې ولیکې سجین چېرته دی د ځمکې نه لاندې ټولو کې لاندې ځمکه آی کې او بیا به وي چې دا روح هم غورځوي لاندې نو هغه به د لاندې نه راغورځولی شي
د بره د اسمان نه به راوغورځول شي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دلته بیا آیت تلاوت کړ: ومن یشرک بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان سحيق. چې چا الله سره شرک وکړو نو دغه حال داسې دی لکه اسمان نه راپریوته او په لاره کې ښکاري مرغۍ اوچت کړي او هوا یې لرې چېرته وغورځوي، یعنې د هغه روح چې غورځولی شي نو ټوټې ټوټې شي. نو بیا به هغه روح د هغه په جسم کې واپس وروګرځولی شي، دوه فرشتې به هغه له راشي او هغه نه به تپوس کوي چې ستا رب څوک دی. هغه به دونه وارخطایي چې هغه به بیا به وایي چې زه خو نه یم خبر. بیا به دې تپوس کوي ستا دین څه دی؟ هغه به د دې هم دا جواب ورکوي. بیا به دې تپوس کوي چې تا له کوم پیغمبر راغلی، بیا به هم دقه جواب ورکوي. بیا به د اسمان نه آواز راشي چې دا بنده دروغ وایي او دله د دوزخ فرش ورته خور کې د دوزخ دروازې ولا بیرته کې چې د دوزخ لمبې د تر راسي او داسې به د هغه قبر دومره تنګ کړي شي چې هغه قبر به له زور ورکی او د یو طرف پخته به بل طرف ته وسی. بیا به یو ډیر بد شکل سړی خیرن بویناک جامو کې هغه تر مخامخ شي او ورته به وي چې زه تا ته د عذاب خبر اورم. دا مقر ورځ چې د چا کوم واده تا سره کړی شوی و هغه وایي چې زه خو ستا مخ نه یریږم، ته څوک یې؟ او ورته زه ستا خبیث عمل یم، ستا بد عمل یم. او بیا به هغه په یاره باندې وي پروردګار قیامت مه قایموه چې مزید اوس ما سره نور حساب کتابونه شي. او امام احمد په دې روایت کې دام دي چې هغه نه پس په هغه یو فرشته مسلط کړي شي کم چې بړوند کون او ګونګې وي او په لاس کې به دومره درون یو د اوسپنې سټک وي چې هغه په غر وهه نو هغه به ریزه ریزه شي او شګه وشي. هغه فرشته به په دې سټک دی وهي نو دی به په چغو شي او د چغې به د جناتو پیریانو او د انسانانو نه سیوا د الله ټول مخلوق اوري. حضرت برا بن عازب وی چې هغه به د دوزخ دروازې بیرته کړي شي او هغه به د دوزخ فرش خور شي. مسند احمد کې حضرت انس نه روایت دی چې یو ځل مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چته روانو چې یکتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر په یو غونډه باندې پریوته. مجمع څه ته وی ګیدرینګ لکه خلک راغونډ شوي یو چې دا خلک څوک دی ولې راغونډ شوي دي چا وی چې دا قبر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تیز لاړو د صحابانو مخ کې شو قبر ته ورسېدو او په ګوډو کې ناستم او ویزه ورته ودرېدم چې وګورم چې څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وجړل چې اوخ ګنا د ازمکه لمده شو. بیا مونږ ته مخواړو او راته وی یا اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا احزمروا دی پشان ورځ د پاره دی شان ورځ د پاره فاعدوا تیاریو کې مونږ هم د قبرستانونو نه تیریږو کنه زمونږ څه حالت وي مونږ دا حل وی چره اوخ کې راشي چره ویریږو. هم دې مسند کې حضرت بریده رضی الله عنه نه روایت دی هغه وی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ لراغه او راته پوښتنه आवाज کې وي چې زما او تاسو مثال څنګه دی تاسو خبرې یې صحابه وی چې الله او دغه رسول زیات خبر دي صلی الله علیه وسلم. هغه وی چې زما او تاسو مثال د هغه قوم دی کوم چې د یو دشمن دراتلو نه یریږي او هغه تفتیش ته پاره یو کس لګلی وي چې ورشه وګوره چې لکه څنګه چل دی کنه دشمن چرته دی نږدې دی لري دی وی هغه کس د دشمن نه یریږي او راشي او قوم او یری چې اله دشمن رو رسیده خلک خبر کی یعنی د دشمن لاره رسیدل نه دی هغه اوله نه لري نه کپړه خوځي او یری چې اله ګوري خلکو دشمن رو رسیدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم يرول لرا د دغه ورځ نه د مرګ ورځ نه او پکار دی چې مونږ د دغه ورځ نه ویریږو او د تیاری وکړو. نو نن د پاره هم دغه عمر کافی دی ان شاء الله بیا به هم دغه زینب بیا شروع کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.